د نړۍ یو مشهوره متل دی چې وایي خندا د هر درد درملنه ده. دا متل د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو په ټولنیزو ادبیاتو په بیلابیلو ډولونو کې راغلی دی او افغانانو هم د خپل ژوند په اوږدو کې لږ تر لږه یو ځل اورېدلی دي او افغانان بیا وایي چې خندا د ژوند مالګه ده. پخوانیو په دې باور درلود چې خندا د هغه درد چې دوا نه لري درملنه کوي. همدارنګه نوې څېړنې هم ښیي چې کله انسان خاندي د ټول بدن په ځانګړي ډول د مغزو کیمیاوي مواد یې له منځه ځي او د دې لامل کیږي چې انسان ښه احساس پیدا کړي او د انسان د هر ډول درد درملنه وکړي. هغه کسان چې ډیر خاندي په بدن کې د سټرس د هورمون د ترشح کچه ښکته وي. موږ کولی شو ووایو چې په ټولنیز ډول خندا د انسان په روغتیا کې نیغ په نیغه ونډه لري. هغه انسانان چې خاندي له روحي او جسمي اړخه روغ وي نو ځکه خندا د ډیرو دردونو او ناروغیو لپاره درملنه ده. حیرانونکې او جالبه به وي که پوه شئ په فرانسه کې د ډیرو پرمختللو ناروغیو د درملنې لپاره له خندا نه ګټه اخلي. په دې ډول درملنه کې له خندونکو توکو، خندونکو ویډیوګانو، خندونکو خپرونو او داسې نورو خندونکو لوبو نه ګټه اخیستل کیږي. ځینې نورې څېړنې ښیي د دې ترڅنګ چې خندا د ناروغیو درملنه کوي نه پرېږدي چې انسان په اسانۍ په ناروغۍ اخته شي، یعنی خندا په یو ډول له ناروغیو مخنیوی کوي. هغه کسان چې هر کله په خپلو شونډو خندا لري د زړه پر ناروغۍ نه اخته کیږي. همدارنګه خندا د دې لامل کیږي چې د انسان د ساه اخیستلو سیستم سم شي. او د مطلب په پای کې به درته دا ووایو چې د خندا په اړه د یاد شویو ګټو ترڅنګ خندا د ژور خفګان مخنیوی هم کوي او هغه کسان چې ډیر خاندي په ژور خفګان نه اخته کیږي.